ته ما سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت نه منې، هغه صحیح ثابت شوي سنت تا ته بدې لګي او بغض ورسره کوې، زه به دونه بې غیرته یم، زه به تا سره بدعات منم، زه به تا سره دا شرک منم، زه به تا سره دا ګمراهي منم، زه به تا سره دا جعلي دین منم چې تا به پې لیبل د دین لګولی. هېڅکله داسې نشي کېدی. دا تمام ونه کې زموږ ناونه دي. ګوره په سوچ کې دا خبره راشي. د بدعتي څټ په سنت ماتو، د مداهن څټ په غیرت ماتو. سوچ کې هم دا رانولي چېرته د الله په فضل باندې چې زموږ نه دا تمه ونه ساتې چې موږ به ستا په جهالت، ستا په ګمراهۍ، ستا د ځان نه جوړې کړی شوي جعلي طریقې او ستا هغه د نبي خلاف چې کوم د الله نبي په کومو اعمالو لعنت ویلی او د الله نبي د کومو کارونو نه براعت کړی او په هغې د جهنم وعید ذکر کړی او ته به نن هغه کار کې او زه به درته وایم چېره شاباش ښه سړی او ښه کار کې، بد سړی او بد کار کې. زه درته دا وایم منې شه د دې نه. د الله نبي صلی الله علیه وسلم به کومه خطبه کې چې موږ جمله وویله، دا جمله به د الله نبي په هره مسنونه خطبه کې ویله چې وکل بدعة ضلاله وکل ضلالة فی النار. هر بدعت په دین کې، هر نوی کار، نوی کار څه ته وایي چې په دین کې ګوره په دین کې د دین نوم پکې دی. دا نه چې دا پکې خو نو د نبي علیه السلام زمانه کې نو، دا ګاډي خو نو ګاډي ته چا دین ویلی دی؟ په دې پکې ته چا دین ویلی دی؟ دا راته لږ ووایه چا ورته دې ته سنت یا فرض یا واجب ویلی دی؟ پکې ته دې ګاډي ته چا فرض واجب ویلی دی؟ جاز ته چا ویلی دی؟ دا خو د دنیا ایجادات دي او د دنیا د سهولیاتو څیزونه دي او اسباب دي او دا که یو سړی اختیار دا خو دین خو نه دی چې ته دا خو نوی کار دی او دا خو نوی دی او دا هم نوی دی. دې ته څوک دین نه وایي. دا ته چې کوم کار کوې دې ته ته دین وایې او ثواب یې ګڼې. دوکه خلکو له مه ورکوه. ناپوهه کس به ستا په دې نخرو او په دې غلطو سوالاتو او شبهاتو باندې دوکه شي. کم انسان ته چې قرآن او حدیث کلک یادي، مضبوط او دیني په بصیرت منلی او د الله رب العالمین د نبی صلی الله علیه وسلم د سنتو تابعداري، هغه ستا په دې خرافاتو، ستا په دې ګډوډو خبرو او په دې شبهاتو نه دوکه کېږي. الحمدلله بصیرت والا خلک په دې خبرو نه دوکه کېږي.